that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پورته وي. نو دوستانو، که تاسو زموږ د یوټیوب په چینل کې نوي یاستئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او په آل بټن کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته له هر چا څخه اول در ورسیږي. نو دوستانو، نن درته په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم چې څنګه کولی شو چې د بل چا له ټلیفون څخه په خپل تلیفون کې خپل آیډي لوګ آوټ کړو. یعنې داسې که زموږ څخه که چیرې تلیفون په کور یا په دفتر یا هم په بل ځای کې پاتې شوی وي او موږ غواړو خپل آیډي د بل ملګري په موبایل کې خلاصه کړو ترڅو له فیسبوک څخه استفاده وکړو. خدای مه کړه په هغه موبایل کې مو آیډي خلاصه کړه او هغه موبایل کې له موږ څخه آیډي پاتې شوه، موبایل مو خپل ملګري، ورور یا هم بل چاته ورکړ. نو موږ به څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې له هغه موبایل څخه خپل آیډي لوګ آوټ کړو. نو طریقه درته ښایم، ویډیو مه سکیپ کوئ ترڅو په طریقه ښه پوه شئ. لومړی به تاسو راشئ، په خپل فیسبوک به کلیک وکړئ. کله مو چې په خپل فیسبوک باندې کلیک وکړ نو را به شئ، دغه درې کرښو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په درې کرښو باندې کلیک وکړ نو تاسو به ښکته راشئ، ښکته به سیټینګ اینډ پرایوسي باندې تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو ته به سیټینګ آپشن راواړوي، سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړ نو لږ به ورته انتظار شو ترڅو موږ ته یو انټرفیس راواړوي. نو تاسو ته به دا رقم انټرفیس راواړوي. تاسو به ښکته راشئ، سیکورټي اینډ لاګین باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دغه آپشن باندې تاسو کلیک وکړ نو تاسو ته به داسې رقم یو انټرفیس راواړوي. نو تاسو به راشئ، په دغه سی آل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په سی آل باندې کلیک وکړ نو لږ به ورته انتظار شئ. نو دا رقم انټرفیس به تاسو ته راواوړي. نو تاسو به راشئ، په دغې لوګ آوټ آف آل سیزن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله مو چې په دغې باندې کلیک وکړ لږه شیبه به ورته انتظار وباسئ ترڅو تاسو ته یو نوی انټرفیس راخلاص شي. نو دغه دی، یو نوی انټرفیس راخلاص شو. نو تاسو به په لوګ آوټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په لوګ آوټ باندې کلیک وکړ نو تاسو که د هر چا په موبایل کې خپل آیډي خلاصه کړې وي نو ستاسو آیډي به بالکل له هغه موبایل څخه لوګ آوټ شي. نو دغه به په خپل موبایل کې د بل چا په موبایل کې خپل آیډي خلاصولو، لوګ آوټ کولو طریقه. نو تر بیا ښې چارې، د خدای په امان.